أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. د سورة مائده اوم باب د 51 آیات تمون شروع کړو. پدې کې بایکاټ بیانې د اهلی کتابو يهود نصارو سره چې د اهلی کتاب وګوره دي کې دومره بد قبایح دي نو دوی سره بایکاټ وکړي. او بیا صفات بیان کړو د مؤمنانو د جماعت کم چې مؤمنین خلق دي نو هغې سره دوستانه وکړي. ځکه یو صفت په دوی کې دا دی چې یحبهم ویحبونه، الله دی سره مینه کوي او دوی الله سره مینه کوي. نو دویم صفت پکې دی اذلت علی المؤمنین، د مؤمنانو باره کې به نرمي. او دریم صفت پکې دی عزت علی الکافرین، سخت پې د کافرو په باره کې. او بل صفت یجاهدون فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد او مجاهدم کوي. او پنځم صفت پدې کې دی ولا یخافون اللومۃ لائم، د ملامتیا د ملامتګر نوم نه یریږي، د حق لار او د حق بیان په لار کې. دغه ځای پورې د مؤمنانو 15 صفات مونږ ویلو. اوس د 55 آیات نه انما ولیکم الله، د دوستانه قابل خلق خی. کم خلق چې د دوسته قابل دي نو هغه څوک دی په دې آیات کې تاسو ته وخی. ربط مخکې دا دی مخکې وی يهود نصارو سره دوستانه مکوي. اوس وی راشه دوستانه قابل خلق وګوره دي سره دوستانه وکا. انما ولیکم الله، بشکا لایق د دوستانه استاسو الله دی او رسوله دا رسول دی. د دوستانه لایق خلق څوک دي او لایق چې کوم دی هغه الله او د الله رسول دی. دوستی کې مینه کې نو الله سره وکا، رسول الله سره وکا. د دوی مینا د دې دوستانه دا وایس کله تا پاتې نه راولي. اولیکم الله دوستا سو الله دې مراد ته توحید دی، دا الله توحید منه، قران منل ته مراد دی، دارنګ د الله قانون منل ته مراد دی. رسوله نه مراد د پیغمبر د سنت طریقې تابعداري ده. وګوره دا خلق دي چې توحید او سنت دې سره دوستانه کوي. دوی عام دغه غیر خلقو سره دوستانه نه کوي بلکې په خپل عقیده او ایمان او د نبی علی السلام په سنت باندې ډېر کلک خلقي. نو بشکا لایق د دوستانه استاسو الله دی او رسوله دا رسول دی. او دریم والذین آمنو، او هغه کسان دي چې ایمان وروړي دي، موحدین د توحید عقیده والا ملګری، قران والا ملګری، دستا د دوستانه لایق خلق دي. او دا واقعي خبره ده، د الله کتاب سچ خبره کوي. دنیا کې تاسو ګورئ نن سبا خصوصا د فتنې دور دی. یو وی فلان کې زما دوست یار مې دی او زما په هر ځای کې ما سره ولاړی، خو دنیا کې چې کله داغه نه مفاد ختم شي دوستانم ختمه. سو پورې چې تا سره مفاد ستانه صفایده وی نو بس دوستی به کوي. چې کله مفاد ختم شو دوستی ختم شو بس هر څه بیایر. بعض اوقات دوکم دغه خاص دو سړی لور کی د دنیا په اعتبار چې ته بچا ډېر اعتماد کې نو مکمل ګره اخره کې تعالی دوکم درکی. یو هغه خلک چې په قران جوړ خلک
عقیده توحید وي او دوستانه صرف د الله د کتاب په وجه باندې ستاسو سره جوړه شوی نو د دې منځ کې مفاد ني د دې منځ کې لالچ ني ها کله چا کې لالچ پیدا شو هغه الله بیا پریدیم نه خو چې سو پر اخلاص دې د دوستانه قائم وي نو الله وی د دوستانه قابل خلق مؤمنان دي موحدین دي او دا یو حدیث کې مرাজি لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي تملګرتیا مکوا مگر مؤمن سړی سره وکا موحد چرچا عقیده توحیدی پوخ ایمان والي د سره ملګرتیا وکا او خوراک ستادیونه خوري مگر متقی سړی دی وخوري مطلب چې خرچم کې نو په نیک سړی باندې وکا پرهیزګار چې ثواب دته ملو شي ځکه هغه چې نیکی کوي او دا تا په مالی تعاونو کو نو تا ته الله اجر درکړي دا د دوستانه معیار دی ښا دوست صلی الله رسول او مؤمنان دي اوس د مؤمنانو صفات بیانې مؤمن څوک دی یو خو امنو چې عقیده توحیدی دویم الذين مؤمنان يقيمون الصلاه چې قائمي منز د مؤمن مدا صفت چې دی په 15 وړه وخت منز کوي او ځانته وسړی مؤمن مسلمانو یو منز نه کوي د کې د ایمان نه خنيشته تاسو ته پته را د منز د عبادت ته چې د زمون او د کافر ومنځ کې ډېر واضح فرق دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی زمون او د کافر ومنځ کې چې کوم فرق دی هغه منځ دی فمن ترکها فقط کفر چا چې د موس پرې خینې دی اهتمام نه کوي پابندی نه کوي نو د کفر کارو کو مطلب کافر موز نه کوي نو دم د کفر کارو کو یو ځکه دوه کسان ناشتي یو مؤمن دی یو کافر دی نو ته به مؤمن او کافر ظاهری نه خبانه پس پیژنې چا ځانو شنو مؤمن به منزل ځي کافر پځې ناشتي هغه نه پاسي ځکه هغه بس موږ په فرض نه دی ونه موږ سګړنی نه موږ بالله مؤمن د خوغه باندې فریضه ده الله طرف په د باندې مقرر فریضه ده او د چې څنګه د اذان आवाज اوري دی به بېچین شي چې د موږ وخت کستا ځل کې دا ناراضي اذان سره است ایمان کمزور دی دا اذان چوشي کنه ته بولاوي مانزه طرف ته چاله کرا پاسه اوس ستا ځل کې مرانل نو ته به تیاری سو کی مؤمن هغه دی چې اذان اوري بس د سره فکر پیدا شي چې لکه اوس خو به مونږ کول غواړي مونږ ټایم راغی نو کله د لاس کې هر یو کار دی هغه ډیرو ورو سره ټکی او مونږ ځان وباسي کافر سړی که زارونه کیږي که خلک وته وي د پروانی دی وی بس خپل کار کوم د دنیا یا ګټه کوم دکان مې دی مانه غاغزي مانه دازي اغزي نو مونږ وخت پری دی ځکه نبی علیہ السلام وی د مؤمن او د کافر منځ کې فرق د ایمان او د کفر منځ کې فرق وګورئ منځ دی او د مؤمن مدا صفت یقیمون الصلاۃ دی به قائمي مزینی ادا کوي مزبا او یتون الزکات او دی به زکات مور کوي بل نه خد مؤمن مالی عبادت څنګه چې دی بدنی عبادت منځ کوي نو د مؤمن دا صفت چې دی با صدقه خیراتم کې زکات به مور کوي زکات خو فرض دی په د باندې چې صاحب نصابي عام صدقه خیرات دا هم د مؤمن شیوه ده او نبی علیہ السلام وی کنه بلاغانی مصیبتونه د صدقې سره لري کیږي بادر بالصدقه فإن البلاء لا يتخطاها نو مؤمن به شوم نه خکنه بخیل بني چې دی بالکل د الله په دین باندې روپې نه خرج کوي مؤمن به خرج کوون کی ویتون الزکات تدې صفت ته اشاره ده وهم راکعون دی به رکوع کوون کی بل صفت د دوی داده چې دی به رکوع کوون کی راکعون مطلب داده اے منقاد لجميع الاوامر والنواهي دی به تابعداري ټول د الله چې کوم حکمونه د کولو کړی دي او سنه منع فرمایله ده دی به بالکل باقي تابعداري دا د مؤمن صفت ده اوس الله وی حرام مکوا حرام بنه کې الله وی نیکی اوکا نو کېوا حلال وګټه نو حلال بغټه خواږه تکلیف سے پکی نو راکیون منقاد ته وی تابعدار ته وی ښا اوس ګوره چې کله په دې کې دا صفات پیدا شو او د دوستانه لایق خلک یو پیجندل
نو بدلې صدا راشه الله یوس نتیجه او ثمره وره بشارت هم دی څوک چې دې خلکو سره دوستانه کوي ومن يتول الله چا چې دوستانه وکړه الله سره او رسوله دا رسول سره دوستانه وکړه والذین آمنوا واکسانو سره چې مؤمنان دي دوی سره دوستانه وکړه نو پاین حزب الله بشک دا ډله د الله دا هم الغالبون او دوی دی غالب دوز حزب الله دی ته وي خدای الله ډله چې دوی د الله لشکر دی او دا غالب خلق دی ور دوستانه الله سره رسول او مؤمن سره غیر خلق سره دوستانه چې سوکیه تبا دی مؤمنانو سره دوستانه کوي نو دا کامیاب سړی دی دلته حزب الله وي حزب هغه قوم ته ویل کیږي چې د یو حادثه په وخت کې دا ټول راجم شي ته حزب الله وي حزب وي ډله وي نو مضبوط جماعت ته ویل کیږي چې کله د الله د دین په فکر کې سړډله راجم شي او اغیر غون شي د امت د اصلاح په فکر کې نو دا حزب الله ده ډله د الله ده نو بهرحال دغه پیجندل غواړي د حق پرستو دارنګ د علماو د قرآن والو جماعت دا حزب الله دی ځکه دویم په یو فکر باندې راجم شوي او د امت د اصلاح فکر دی نو حزب دی نو کوم جماعت چې هغه د الله د دین د بولبالا د پاره د الهی کلمت الله د پر راجم شي دا حزب الله دی دا ګورو سه اجتماع را روانه د ثوابه پنځپیر کې داسې تبلیغي جماعت اجتماع ده نو دا ټول د الله ډلې دي کنه دوی په یو فکر را غونډيږي په څه باندې چې د امت اصلاح وکړو او دوی له پروګرام ورکو نو د دې باره کې دوی سو کې یو اجتماع جوړه کی اجتماع ته د لری لری نه خلق راځي د الله د دین په فکر کې جان کړي مال لګي نتیجه بیا راوځي کنه خلکو اصلاح وشي خلکو سره یو فکر پیدا شي علما وتا یو سبق ورکی ټول کال دی باغی باندې بیا چلی نو دا ټول د الله حزب دی کنه نو بشک دا ډله د الله د هم الغالبون او دوی دی غالب دی د الله په نه زیاده حجت په اعتبار وګوره قرآن کې د حزب الله په مقابله کې حزب الشیطان هم ذکر دی حزب الشیطان څوک دي هغه چې د دین د ختمولو او د فساد د پاره ډله جوړي او راجم کیږي دا حزب الشیطان سورې مجادله کې وتا سره راشي الته د حزب الشیطان تذکرہ کړی دا اغي سکی د الله د دین د مهنت او فکر رواني پدې کې فساد پیدا کړي د دې کاری چې کمزې کې حزب الله وی نالته حزب الشیطان هم دایو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی دور کې چې کله د مشرکانو کافرو د ظلم ستم ډیر شو نبی علیہ السلام صحابو ته بازو ته چې هجرت کې حبش ہوتا حبش یو ملک داغي بادشاہ نجاشی بادشاہ او هغه خسړیو نو نبی علیہ السلام صحابو ته چې حبش ته لاړ شي او الت پناه واخلې نو ځا لګ پارام په سکون مشه خپل کارم کې او زړه دعوتی سلسله جاری ساتي او د دې مشرکانو د ظلم ستن نو مسایت ته شي دوی چې کله لاړل د خو الله ډله د جعفر تیار رضی الله عنه په قیادت کې لاړل نو بدی کې د مکه مشرکان خبر شو چیرې د مؤمنان خلاړل حبشه ته هجرت کو بازی کسان د سازش په تور باندې اوس دا حزب الشیطان دی دوی څوکړه دیم خپل یو دوه کسان تیار کړل چې نجاشی بادشاہ سره ملاقاتو کې ورشه او ورته وای د دې مسلمانانو خلاف لغوګونه ډکه چې دا زمون د ملک سب باغیان خلک راغلي دي او تاسو په ملک کې بغاوت کوي ال د قوم راو شړل او تاسو ملک خرابوي دغه سي دوی او دوه خيار کسانو پدې کې عمرو ابن عاص او یو بل
دوی تیار کړل چې تاسو لاړ شو نجاشي بادشاہ له غوږونه ډک کړي. اوس دا ګوره د شیطان والا کردار ادا کوي. دوی چې کله لاړل حبشو ته دوی ځان سره ډېرې تحفې واغستې. نجاشي بادشاہ ته مخې ته کېښوی چې یاره جي مونږه هغه حجاز علاقې عربو نه راغلي وو او دا مونږ ته له تحفې راوړي دي، خو مونږ یو خبره تا سره کوو. زمونږ د ملک څه باغیان خلک دي او هغوی ستا د ملک پناهي اخیستې ده، نو مونږ تا ته درخواست کوو چې دوی د خپل ملک نه وباسه، ځکه دوی به ستا د ملک بغاوت وکړي. هلته خو مونږ راوشړل نعوذ بالله، او د صحابو خلاف ورته لګیا وو. دویمه خبره ورته وکړه، نجاشي چونکې عیسايي بادشاه ورته وایي دوی ستا عیسی علیه السلام باره کې هم صحیح عقیده نه لري، مطلب مذهبي وار هم پې وکړو. نجاشي بادشاه ډېر هوښیار و، هغه ورته وایي زه به داسې کومه چې زه به اول دا کسان راغواړم، خبره به ورسره کوم چې زه د دې خبرې واورم بیا به زه تاسو له جواب درکړم. او هوښیار و، ډایرکټ یې په خبره عمل ونه کړو. ګوره د هوښیار سړي دا نه ښي هغه سني سنایي خبرو باندې عمل نه کوي، پهله ویریفیکیشن کوي، تحقیق کوي، بیا ایکشن اخلي. د جعفر رضی الله عنه مسلمانانو دا وفد دی راوغوسته، چې هغوی رالل دربار ته. اوږده واقع ده انشاءالله بل ځای به وایو. نو په دې کې نجاشي بادشاه ته تپوس ته کوي چې تاسو څوک یې، کوم ځای نه راغلي یې؟ هغوی ورته وایي دغه مونږه د عربو نه راغلي، ستاسو څه حال او ولې دا ایمان هم راوړو اسلام؟ نو جعفر رضی الله عنه ته وایي مونږ داسې خلک وو کنا نعبد الحجر والشجر، مونږ به د اونو بوټو د کاڼو عبادتونه کول، د بوتانو. مونږ ډېر تیارو کې او جهالت کې پراته، خو الله مونږ کې یو نبي راولېږه، آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه مونږ ته صرف د یو د الله د عبادت او الله ته د سر ټولو حکم راکړه. نو مونږ عزتمن کړو، توحید عقیده راکړه. دغه رنګ زمونږ هغه ټول کومې بدکارۍ او ګناهونه په مونږ کې وو هغې راله ختم کړه. نو مونږ هغه سره ملګري شو. په دې کې دا خبرې کېدې نجاشي بادشاه دوی نه تپوسونه ډېر وکړل. یو تپوس یې ته دا وکړو چې تاسو د عیسی علیه السلام باره کې څه وایئ؟ هغوی خو له غوږونه ډک کړي وو چې دوی د عیسی علیه السلام متعلق غلطه عقیده لري. د جعفر رضی الله عنه ورته وایي مونږ ډېر خبر نه یو، خو چې راتلو نو زمونږ یو صورت نازل شو، سوره مریم. پای کې د عیسی علیه السلام هغه حال هغې ورته ابتدایي ایتونه شروع کړل. نو چې کله یې شروع کړل نجاشي بادشاه واورېدل، نو سر یې ښکته کړی او ډېر په غور یې هغه ایتونه واورېدل او سترګو نه اوښکې روانه شو. یو قسم په الله ستاسو د قرآن کلام چې کومه خبره کوي بالکل عیسی علیه السلام هم همدقسې خبره کوله ده په انجیل کې، تاسو بالکل صحیح خلک یې. بس بهرحال هغه مکې والا چې کوم سازشان راغلي وو هغې خو بار کړل، وځئ تاسو سازش په طور راغلي یې، تحفې محفې مو ته واپس کړئ. او بیا اعلان وکړو چې چا د دې مسلمانانو حتک وکړو دوی ته یې څه ووایي نو په هغه به موږ جرمانه لګو. نجاشي بادشاه اول هغه سړی دی چې د صحابه کرامو دفاع یې کړې ده او د صحابو په شان کې چې څوک ګستاخي کوي په هغې اول جرمانه لګولې د نجاشي بادشاه صحابو دفاع یې کړې وه. نو بهرحال دقسې کوم ځای چې حزب الله د الله ډلې نو حزب شیطان هم وي، ته به صحیح کار کوې نو بل طرف ته شیطان لګیا دی خپل کار کوي، ته به خلک رابلې قرآن ته بل به یې منې کوي، نو ته به دل برداشت کېږي نه. الله وایي غلبه ستاسو ده، ښه د هغې نه ده. نو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، دا بیا قطع موالات او د بایکاټ خبره کوي. ای ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا، منی سے آگسان چنیولې د ستاسو دین حضو ولایبن په لوبو ټوکو. دا اوس وجه بیانې چې دوی سره قطع تعلق ولې وکړه، ولې د یهود نصارو سره بایکاټ وکړي. یو وجه دا ده
دوی ستاسو دین په لوبو ټوکو نیسي ستاسو دین جماعت مدرسه د پیغمبر سنت دی پسې خندنې کوي د یهود نصارا دومره مکار خلک دي چې دوی ستاسو دین پسې مذاق اړوي وګوره ستاسو د پیغمبر په شان کې توهین کوي نعوذ بالله نو ځکه دې سره بایکاټ وکړي یو وجه خو غټه دا ده دغه بدکاره خلک دي چې هغوی دین پسې لوبې ټوکې کوي د دین مسلو ته هسې ګپ وي یا کله د اسلام او د جهاد خبرو ته دهشتګردي وي دا ګوره مذاق دی او که نه دی من الذین دا آئی کسان ندی اوتو الکتاب چورکڑی شوی ورد کتاب من قبلکم ستاسونا پخوا والکفار اولیاء و کافرانم پا دوستانی منی سے دا اہلی کتاب هم دی او دا کافر هم دی یعنی اندوان او دا کفر والا او یهود نصارم دی دوستا سو دین پسی مذاقون اوڑاوئی یعنی اسلام و مسلمانانو پسی خان دی کن مذاقون اوڑاوئی نو داغ خلق دی وزکا سر بایکاٹ پکار دے واتقوا اللہ او یریگی دا اللہ نے ان کنتم مومنین کی یہ مومنان کزان تا مومن ہوئے نو ستا پزڑکی بس صرف دا اللہ یری او تو بدی سر بایکاٹ کے نو بلا وجہ گورا راشا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ دیجن آتم بابم شروع کی ترچیان سٹا پورے پدی کی زجر دی علماء سو ابادل پرست مولیانو تو داغی قبائح تی نو داغی پا قباحات شروع کئی و سر وجم بیانی دا بایکاٹ وَإِذَا نَادَيْتُمْ کلجتا سواز اکڑے إِلَى الصَّلَاةِ دا مانز طرف تا اتخذوها حزوا ولعبا دوی نیسی دیل را پا لوبو ٹوکو باندے ایدہ دومرا ظالم خلق تھی چکلتا مانزد پارا آوازو کے مطلب آزانو کے نعوذ باللہ دی خان دی پتے پسی دام دا لوبو ٹوکو مسخر جوڑے گی یا مراد دا صلات نام تمام دا دین احکام دی چې د دین احکام کلم بیانېږي نو دوی دی باندې د دې لام لوبو ټوکو تصور کوي دی لا او د نبی د اذان مشروعیت هم ثابت شخا تفصیل بیا په حدیثو کې دی چې ګوره مانزه د پر اذان د سنت مؤکد دی لازمی دی چې کله مونږ کې نو اذان بوي ولې الله وی کله چې تاسو आवाज وکړي د مانزه طرف ته د مانزه طرف ته आवाज سره د اذان دی کنه چې اذان وشو دا د مانزه आवाज دی حالکه منستزان تیار کی آزان ہوش دوی دی آزان پسی هم لوبے ٹوکے گئی اللہ دے معافیوں کی دا سے خلقو سمجھتا چاگی آزان پسی خندنے کی آوگی نعوذ باللہ دا آزان متعلق دیر بدا نظریہ ساتھی دا لیبرل خلق او دا سیکولر مانڈ والا خلق دوی دی اذان پس خان دی نعوذ بالله او کله مذاق وړاوي مړه هر طرف ته وی ګوره دغه لګیا دی نعوذ بالله غ الفاظ د سی یوز کوي چې ګوره بانګیان لګیا دي دلته نم بانګ وی الته نم بانګ وی تاسې قسمه خبرې د دوی د خلو نه راوځي داسې عجیبه عجیبه الفاظ کله به داسې بدر الفاظ وی ویره مونږ غانې لګولې وی ګوره وی هغه غانه وسوي بیا دې ته وبندې چازان شروع شو لکه د باندې دومره سخته ده چې اګانه بندولې نشي هغه ډم خانه ککر ډم د نسل نه دی نو هغه غانه بندولې نشي نو اذان پسې خبرې شروع دومره ظالمان خلق دي دا نن سبا لیبرل تاسو کې نه دا خبرې همداغي د خلونو بدل د کفري خبره اوري ګوره د الله چې کوم شاعر دي د دین نخې دي جماعت مدرسہ عالم طالب آزان قرآن دسی د دین هر نخا په دې پسې چې چا مذاق وکړو خندنې اور پسې وکړه او دې د ایمان نه خلاصي دې پسې خندنه نه کې د الله خود خندانو پر نه را لګي ته خود الله د دین نخې دي اذان چې کیږي نو ال د فرشتي راځي ته خود الله د رحمت نه خدا او تور پسې خان دی نعوذ بالله خبرې کې نن سبا لیبرل خلق تعالی مایند ګډوډي نن سبا الله دې معافي کې زموږ نوجوانانم د سوشل میډیا او د موبایل او ډمان کړل تدویم د قانون بغیر کار نه ارچا بغو کې
هغه هند فران یې چولی او 24 घंटे کو په بایک زی او کدی په گاڑی کې روان دي کدی په لار روان دي او کدی په گاڑی کې سورلو په گاڑی کې سفر کوي وسرو رشیو لګي نو بار دې د دینم نه خبرېږي چې اذان ټیم دی دلته د دین خبره کیږي بس دغه وخت کې دا ورکړي حادثین د دې د وجه نه ډېر کی ذکر د مایند ټول پاګانی ته هغه ټمخانه طرف ته لاړ شي په دې چې ډرایوینګ کوي اکسیډنټ وکړي اکثر نن سبا زمون نوجوانان د دې غانو دل داده شوي ولا سو بګزان ته پښتانه لیډران وایو د غیر خبره بکی وی غانه د روح غذا ده ها الګ د روح غذا قران دی او چې تر دمه طالب غانه د روح غذا ښکاری مو خډمان نه مخ مسلمانانی او سې ایمان والے خډم سړی چې کمی کنا ناغت غانه د روح غذا ښکاری قرآن دا روح غذا ده دا چې په دې عمل کې ستاسو روح به خوشحالي سکون وي غانا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام سویلی دي دغه ډمانو ته دغه سوچ را دغه نه متاثر خلک دا خبره چې دا سې کوي دا سیکولر چې دا روح غذا ده غانا او دې پیغمبر دا حدیث نه دی اورېدلې چې الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء زرع وی گانا بجانا موسیقی دا پزړه کې داسې منافقت راټوکي او پیدا کوي لکه څنګه چې فصل ته وواچي او دا فصل راټوکي اوس ته پیغمبر خبره مونږ مونږ کوستا به پیغمبر خو دې ځل کې منافقت پیدا کوي مطلب روح سمینه روح خرابي روح بیراروا کوي او ته وی روح خوشالي روح غذا ده او قرآن ته د روح غذا ویل شوی ده قل الروح من امر ربي دا روح ته دا امر ده دا الله او فی شفاء للناس قرآن چې کوم دی داسې کتاب دی چې علاج هم دی غذام د روح ته او سکون هم پدې کې اطمینان هم پدې کې الا بذکر الله تطمئن القلوب خبر شه الله وی حرف تنبیه په قران د الله باندې ظلم مطمئنیږي او د روح علاج کی د الله کتاب ویلي نو استومنو کو د الله او د رسول ومنو خو ته جاهل او دا خبره کوي چې موسیقي د روح غذا ده موسیقي روح ګندکۍ خرابي خو چون کتاب قران او سنت ویل نه ته ګناه نشته تا صرف دمتو اورېدلې دي تا قرآن چا تویلے نا دے حدیث تویلے نا دے او خبرے کے موسیقی دا روح غذا دا ډیر غلط خبره کوي چې څوک هم کوي ښا نو دوی وګوره اذان پسې نعوذ بالله تلاوت پسې دې پسې خندنی کوي الله وی دا دې خلق ته وای ځانا دې تو بل صلات کړه جتا سو आवाज وکي د دین طرف ته الک د قرآن طرف ته راشه د دین आवाजي دو باندې رپت لګي اتخذوا حزوا ملائبه دوی ني سدي لره په لو بوټو کو باندې ایک تاسو بغدلی دي نن سبا په دې ودونو کې دا خلک دا ډي جي راوليو په دې لورو غسو کې دسي تیزه غږی چې سلام کله ملتا اوري دومره تیزه غږی لچام دونه وی چالک دا خو ډیسټربنس ته او دا خو مونږ له وګونه خراب کړل اره وای مړه نن پکې خوانوال او ګچره په لوډ سپیکر په قران چته په لوډ سپیکر قران دی وی اوه یره دا اور لوډ سپیکر باندې قران وی ټول ارسه پازاب کړي نعوذ بالله او دلته بیماران ني نو لکه ټیک شو مسله مونږ ته پته ده بیماران وی خو بیمار باندې هم چې د قران आवाज لګي نو دا سمي دا غي اصلاح کیږي دا خو شفا دی قران کنه خدا موسیقي دا درز غب چی دا سړی خرابوي دا ظلم خرابوي مریضم خرابوي او ست ایمانم خرابوي هغه په خلاف خو چترو نه وته تای په خلاف موږ نه قتل چې محله کې د قصې ډي جي لګېدلی او ټول محله ولا روتي چلک دا بن کې ټول وای مړه پرې د خوشاله موقع خو چې کله سه پروګرامي مدرسې جمعات کې لوډ سپیکر یو ورځ د پارو لګي بس پدوي داسې شیطان به عملي کوي
او ګونې پې لګېدلي چې اوس کله به دا بندېږي. دا بیماران دي، ټول مریضان دي. قرآن د سړي اصلاح کوي. خدم قرآن اواز چې څومره اوري نو دومره به ستا اصلاح کېږي. نو دې لوبې ټوکې دې نه جوړې کړي. وی ذالک بأنهم دا د دې وجې نه قومون چې دا یو قوم دی لا یعقلون چې عقل پکې نشته. وګوره بې عقله دي که الله وایي دا ځکه زما شاعرو پسې خاندي چې د دوی دا ځای کار نه کوي. دا کوم عقل چې مې ورکړی دا استعمالوي نه. بې عقله خلک دي. نو بېدینې خبرې پې ښه لګي او د دین خبرې پې بدې لګي. نو دا د دې نښې وې او ځکه دوی سره بایکاټ وکړې. الله وایي چې دی وجې دي. الله یې دا مونږ توفیق راکړي. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الله ستا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي. قرآن او سنت زمونږه د زړه باغ و بهار وګرځوي. الله بیمارانو شفا ورکړي. څونه ملګري دي درس راغلي ناست دي، الله ټول د دې بدلې ثمرې ورکړي. چا زه حاجت یې الله پوره کړي. قرآن سره زمونږ دا رشته الله همیشه دغسې قایم او دایم لري. الله قرآن مونږ وایو او دې سره زمونږ د ژوند آخري سوګړی ملګري کړي. مونږ له مرګ هم په دې قرآن راولي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی الله علیه وسلم.